د پنجشنبې په ورځ شمالي وزیرستان کې پاک فوز او انتظامیې د ضرب عضب عملیاتو نه متاثره 414 نورو هغه کورنۍ کې 1.8 میلیونه نقد مرستې وویشلې چې کورونا یې په عملیاتو کې لږ او یا پوره ړنګ شوي. میرانشاه طلحه امنیتي پوسته باندې مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی او د فوز چارواکو اغیزمنو کورانو کې 8 کروڑه 14 لکه روپۍ چکونه وویشل. دوی وویل چې د متاثره کورانو نوملیکنه روانه دی او د آخري اغیزمنې شوې کورنۍ پورې به دوامدارې وي چې تر اوسه یې 388 میلیونه روپۍ تقسیم کړې. په دې موقع راجمع شوو کورانو غړو مشال ته وویل میشه د ګورنمنټ نه د مطالبه کې چې لکه دا پیسې خو کم دي همیش کېرنه خو نه پچې تقریبا نن سبا خو میټریال ډېر چک دي چې ګورنمنټ ته پیسې میشته ککه دایښ وی چې لږ کې زیاته کو کنه په دې نه علاوه میر د ګورنمنټ نه د مطالبه کې چې میر بازورینه د کنه رنګ شوی دي هغه د کنه هغه میشته مو زارو کو په د کنه نامې وی سامانینه ختم شوی دي کاروباري نه ختم دي چې مو زامیشته کو په دا ما څه وردا خو چې نه خو زیاته چې په خو ډېر شکر یادو خو په دا خو چار نه دا خو چای پانی شا په ډېر تاونی نامشته خو غولې دي خدا شمار نشي دا 1,60,000 په دا به څه شي وشي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال ته وویل چې د اغیزمنو کورانو نوملیکنه روانه دی او هڅه کړې چې د عملیاتو په وجه اغیزمن شوې یوه کورنۍ هم د امداد څخه محرومه نشي. چا مکمل کوران شوی د غل لپاره 4 لک دی او چې چا نیم کوران شوی د غل لپاره 1,80,000 دی. دا ټول فاټ لپاره یو پالیسی جوړ شوی او حکومت د وسایلو مطابق کم پالیسی دا غور کړي خو په دې باندې هم په اربونو روپۍ جوړیږي که حساب ورته ولګي نو زما په خیال باندې دا هم د حکومت لپاره یو ډیر غټ ګام دی. د انتظامیه چارواکو وویل چې تر اوسه پورې د ضرب عضب عملیاتو نه متاثره 1494 هغه کورنۍ کې 388 میلیونه روپۍ چکونه ویشل شوي چې کورونا یې په عملیاتو کې زیانمن شوي دي او دغه د امداد لړۍ به دوامداره وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.